بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو ژورنال قدرمنو لیدونکو کتونکو ستاسو یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې هم دا ځل غواړم تاسو ته د جیم توری یا ټکی در وپېژنم. جیم دا ډول لیکل کیږي، ډېر ښایسته ډېر ښکلی دغه ډول لیکل کیږي. دلته په منځ کې یو ټکی ورکول کیږي، دې ته وایي جیم. جیم موږ تاسو د جوار په توري باندې زده کولی شو. جوار خو به تاسو خامخا خوړلی وي، اوس یې موسم دی د جوارو، ډېر خواږه دي. اجمل دا چې دی جوار، اجمل د هلک نوم دی. اجمل جوار کری یا د سړي نوم دی. جوار کری جوار چېرته کرل کېږي؟ په پټیو کې، په ځمکو کې. اجمل جوار کری. جوار چې دی خواږه دی. جوار څنګه دی شملې؟ خواږه دي. خواږه دی. جوار په مني موسم کې پخیږي. جوار دوه ډوله دی، یو سره زیړ جوار دی، یو سپین جوار دی. دواړه یې ډېر خواږه دي. او همدارنګه جوار خواږه دي او ترخه جوار هم شته، هغه ته کنډول وایي، کنډول جوار. موږ جوار موږ څنګه کوو شملې؟ نمتوا. موږ جوار نه ماتوو. د پټیو کې باید جوار مات نشي چې هغه پخه شي. جوار د مني په موسم کې پخیږي. د جوارو مړۍ د ګډلې او یا سړسک په نامه یادېږي. څوک ورته ګډلی وایي، څوک ورته سړسک وایي. ډېر خوند کوي د مني په موسم کې. که چیرې که موږ د جیم ټکي سره وار یو ځای کو څه ترې جوړېږي شملې؟ جوار که نه؟ جوار ترې جوړېږي. که چیرې که موږ د جیم له ټکي سره ام یو ځای کو ام څه ترې جوړېږي؟ جام. په جام کې څه خوري؟ که چیرې موږ د جیم سره د توري سره آل یو ځای کو څه ترې جوړېږي؟ جال خو مو لیدلی وي چې خلک یې په هغه کې په والیبال کې، په باسکټبال کې، د کپ نیولو کې، په ډېرو شیانو کې جال خلک کاروي. نو خدای دې وکړي چې دغه درس تاسو ته هم ګټور وي. تر بیا د الله په امان. پښتو وایو، پښتو لیکو، پښتو لولو. یو ځل بیا جیم جوار اجمل جوار کری. جوار خواږه دی. موږ جوار نه ماتوو. بالکل. د الله په امان.